د طالبانو ځواکونو ادعا کړې چې د لوګر ولایت کې د پاکستان د پنجاب پوځ یوه ډرون الوتکه رانسکوره کړې او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو ځواکونو ادعا کړې چې د لوګر ولایت کې د پاکستان د پنجاب پوځ یوه ډرون الوتکه رانسکوره کړې او د هغې پیلوټ یې ژوندی نیولی. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې دغه ډرون الوتکه د افغان خاورې په فضا کې الوتنه کوله او د طالب د ځواکونو له لوري په نښه شوه چې وروسته رانسکوره شوه. ویل کېږي الوتکه په وسلو سمبال وه او د استخباراتي او احتمالي برید مأموریت لپاره کارول کېده. سرچینې وایي چې پیښه د لوګر ولایت د پلعلم ولسوالۍ په غرنیزه سیمه کې رامنځته شوې. د طالبانو ځواکونو ادعا کړې چې له نسکورېدو وروسته یې د ډرون پیلوټ ژوندی نیولی او خوندي ځای ته انتقال شوی. یوې ځایي سرچینې ویلي ډرون الوتکه د شپې لخوا د سیمې پر سر ګرځېده او وروسته د طالبانو د هوایي دفاع له لوري وویشتل شوه. طالبانو د ادعا له مخې نیول شوی پیلوټ د پاکستان د پوځ غړی دی او اوس د امنیتي ادارو تر څېړنې لاندې دی. تر اوسه د نیول شوي کس د هویت، رتبې او د الوتکې مأموریت په اړه نور رسمي جزئیات نه دي خپاره شوي. چارواکي وایي چې پیلوټ روغتیایي وضعیت ښه دی او د نړیوالو اصولو سره سم چلند به ورسره وشي. پوځي شنونکي وایي چې ډرون الوتکې اوس د سیمې په استخباراتي او پوځي شخړو کې مهم رول لري. دا ډول الوتکې د څارنې، هدف ټاکنې او ځینې وختونو کې د برید لپاره کارول کېږي. د طالبانو ځواکونو ویلي چې د هیواد له فضایي حریم څخه دفاع کوي، هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان پر فضا خپل کنټرول راولي. د افغانستان د دفاع وزارت هم په خپلو وروستۍ څرګندونو کې ټینګار کړی چې د افغانستان فضایي حریم د ملي حاکمیت برخه ده او هر ډول سرغړونه به په کلک ځواب وځپل شي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ یا د پنجاب ایالات امنیتي ادارو د دې ادعا په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. همدارنګه خپلواکو نړیوالو سرچینو هم دا خبره په بشپړ توګه نه ده تایید کړې. سیاسي شنونکي باور لري که دا پیښه تایید شي نو ښایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي اړیکو امنیتي وضعیت مستقیم اغیزه ولري. راپورونه ښایي چې د پیښې وروسته د پلعلم سیمه کې امنیتي تدابیر زیات شوي او خلک پر تګ راتګ محدودیتونه لګول شوي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا یې د الوتکې غږ واورېد او وروسته یې د یوې چاودنې غږ هم واورېد. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.